السلام علیکم ګران شاګردان ولادي بیک چې رو جوړ ویاست. راځو د نن سبق چې دغه بیا هم پریزنټ کنټینیوس ټینس دی پیسیو وایس. اکټیو وایس موږ ویلی دی، اوس دا د پیسیو وایس شروع دی، دویم ټینس شروع دی. که څوک زموږ چینل باندې نوي هغه چینل سبسکرایب کړئ سره چې ټولو کورس بیا دلته زموږ سره ووایاست. چارې ویډیو بیا تاسو له راځي. اول موږ پارټ آف سپیچ تاسو ته در زده کړله، درته ثبت کړي مې دي، ویډیو مې جوړې کړي دي. بیا مې اکټیو وایس ټینسونه، اوس دا د پیسیو وایس ټینسونه. بیا به د هغه څه وروسته نور بنیادي ګرامر درته وایو. څوک چې دغه درې شیان ووایي، یو پارټ آف سپیچ، یو اکټیو وایس، یو پیسیو وایس، د هغو بنیاد جوړېږي. بیا چې نور ګرامر وایي هغه به نور مخته پسې ځي. اوس په راسو د دې ټینس استعمال ته اول لپاره استعمال خو موږ په اکټیو وایس کې درته ویلی دی. که چا نه هغه ټینسونه نه زده کړي، د هغه ویډیو شته، تاسو موږ پر چینل باندې سرچ کولی شئ. او دغه تعارف دلته بیا به موږ د دې تعارف دلته وایو. پریزنټ کنټینیوس ټینس تعارف خو اسانه دی چې دا ټینس موږ هغه وخت استعمالوو چې کله کار اوس روان. نور به دا اصول درته ووایي، د هغه وروسته بیا جملې درته جوړې کړو، د دې چې کومې جملې دي. اوس په راسو د دې اصول د دې چې کوم رولز دی. helping verbs is being, am being and are being. دا helping verbونه دي. verb first form plus ing، اول فارم دی، ing ورسره ده. singular سره is being، د plural سره are being، او د I سره am being استعمالیږي. دغه د دې اصول دی، بنیادي اصول د در ټینس خپل اصول یې د دې هم خپل اصول دی. دا په ذهن کې سره کښېږدئ او ویډیو سره لایک کړئ او په کمنټ کې ولیکئ موږ ته کومه مشوره یې، کوم سبق چې په کار یې هغه موږ ته ولیکئ. اوس په راسو جملو ته. جملې به ښه په تفصیل درته وایم، تاسو ښه په غور باندې غوږ ورته ونیسئ، زده یې کړئ. راځو اوس جملو جوړولو ته. په دې کې څنګه جملې جوړېږي، یو څه جملې موږ درته جوړې کړي دي، دا به درته ووایو تر څو ستاسو په دې ټینس باندې ښه سرخلاص شي. بیا په اخره کې موږ تاسو ته یو څه جملې درکړو، هغه به تاسو په خپله بدلوئ، جوړوئ به په کمنټ کې به لیکئ، چې تر څو ستاسو د امتحان واخیستل شي چې تاسو په دې ټینسو باندې پوهېږئ که نه، سر مو په خلاصېږي که نه. او یو پوښتنه هم کولی شئ د دې ټینسو په باره کې. اوله جمله ده the eggs are being boiled. هګۍ ایښېږي، هګۍ ایښېږي. are the eggs being boiled؟ آیا هګۍ ایښېږي؟ the eggs are not being boiled. هګۍ نه ایښېږي. دا د پیسیو وایس جملې دي. اوس په اکټیو وایس کې موږ ته دغه جوړو، هغه دا رقم دی. they boil the eggs، دوی هګۍ ایښوي. بیا چې بیا کله دا اړه هغه دی هم کې راولي. the eggs are being boiled by them، هګۍ په دوی باندې د دوی لخوا، یعنې د دوی په مرسته باندې ایښول کېږي، ایښېږي. هغه د پیسیو وایس جمله وله، دا یې ده. هغه د اکټیو وایس و، دا د پیسیو وایس جمله ده. راځو the lesson is being learned by me، په ما باندې سبق زده کېږي. دغه چې وایي هغه دا رقم په اکټیو وایس کې چې موږ جمله جوړوو I learn the lesson، دا د اکټیو وایس جمله ده. پیسیو وایس دا ده the lesson is being learned by me، په ما باندې سبق زده کېږي، یادېږي. is the letter being written by you، آیا خط په تا باندې لیکل کېږي. په اکټیو وایس کې چې دا جمله موږ جوړوو are you writing the letter، دا د اکټیو وایس جمله ده. پیسیو وایس بیا جوړوي is the letter being written by you، آیا خط په تا باندې لیکل کېږي، ستا په مرسته، ستا په لاس باندې. the door is being knocked، دروازه ټکېږي. یا موږ دا رقم وایو the door is being knocked by someone، د چا د خوا څخه دروازه ټکېږي. یا the door is being knocked by the neighbors، د همسایګانو د خوا څخه دروازه ټکېږي. اکټیو وایس جمله چې موږ جوړوو موږ وایو the neighbors knock at the door، همسایګان دروازه ټکوي، دا خو اکټیو وایس دی. نو دا پیسیو وایس دی the door is being knocked by the neighbors، د همسایګانو له خوا څخه دروازه ټکېږي. knock ټکولو ته وایي، کې په دې کې سایلنټ ده. دا د نن سبق تر بل سبق پورې ښې چارې. الله حافظ. ویډیو سره لایک کړئ، په مخه مو ښه.